تر یو بل ور مخکې سئ، په دې کې مسابقه وکړئ، کوشش وکړئ د الله پاک د مغفرت او د بخښنې د حاصلولو کوشش وکړئ. وجنة عرضها كعرض السماء والارض، او د هغه جنت طرف ته ور مخکې سئ چې د کوم جنت پراخوالی د مځکې او د اسمانو په رقم دی، دومره پراخ دی لکه مځکې او اسمانو ته چې تاسې ګورئ تاسې ته اندازه نه معلومیږي، دومره پراخ جنت دی د الله پاک. د هغه طرف ته ور مخکې سئ او د هغه مستحق ځانونه جوړ کړئ. نو په دې کې اول الله پاک فرمایي چې د بخښنې طرف ته ور مخکې سئ. مغفرت او بخښنه چې الله پاک انسان ته تر ګناه ور تیر شي او ګناه ور معاف کړي، دا یو ډېر ضروري عمل دی. د ګناه سره لړلی انسان هغه جنت ته نشي تللی، ځکه خو په دې آیت کې اول الله پاک مغفرت یاد کړی دی، تر مغفرت وروسته یې جنت یاد کړی دی. یعنې کله چې تاسو ته بخښنه وسوله نو بیا به جنت حاصل کړئ. جنت یو پاک ځای دی او الله پاک د پاکو انسانانو دپاره مقرر کړی دی. ناولې خلک لړلي او چټل خلک دا جنت ته نشي تللی. که کافر و هغه خو دی پوره لړلی، هغه خو د ابد دپاره جهنمي دی، د هغه دپاره جنت نسته او د هغه څه بیا الله پاک هېڅ کله نه راضي کېږي. هغه داسې یو لوی مجرم دی چې هر څومره سزا ورباندې تېره شي، هر څومره تکلیف ورباندې تېر شي، بیا هم د الله پاک رحم نه ورباندې راځي. دا خو د کافر حالت دی. مسلمان که ګناهګار و، ګناوې یې کړې وې، نو دغه انسان ته که الله پاک ګناه ور ونه بخښي نو بیا به دا سړی ځي جهنم ته. په جهنم کې به د خپلو ګناهو سزا تېروي. دا جهنم د ګناهګاره مسلمان دپاره داسې حیثیت لري لکه د اوسپنې دپاره ریګمال. اوسپنه چې زنګ وکړي په ریګمال سره صفا کېږي. دارنګه ګناهګاره مجرم انسان چې جهنم ته ولاړی، کله چې د ګناهو صفا سو پاک سو بیا به دی جنت ته ځي. نو د مغفرت د ګناهو بخښنه دا یو ضروري شی دی. دا بیا د الله د طرفه یو غټ احسان بل په انسانانو دا دی چې په دنیا کې هغه کارونه ورښولي دي چې په هغو سره د انسانانو مغفرت کېږي، په هغو سره د انسانانو ګناه بخښل کېږي. داسې کارونه چې هغه سړی وکړي الله پاک تر ګناه ورتېرېږي. هغو باره کې یو عمل دا دی، یو ایمان. دا اول د دې سبب دی چې سړی مؤمن و او بیا د ایمان سره شرک ونه کړي، نو دغه کس ته که هر څومره ګناه وکړي خو بیا هم د الله څخه دا امید شته چې الله پاک دې بخښنه ورته وکړي. الله رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایلی دی ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله پاک دا نه بخښي چې د الله سره شرک وشي، خو د شرک ته ما سوا چې نور څونه ګناه وشي الله پاک چې چاته وغواړي تر ورتېرېږي او بخښي. نو شرک چې ونه کړي مسلمان ایمان یې صحیح سالم وي، نو یو ایمان چې شرک نه وي ورسره دا د دې سبب دی اگر چې ګناه سړی وکړي بیا هم امید شته چې الله پاک بخښنه ورته وکړي. دویم عمل چې د ګناهو د بخښنې لپاره مهم سبب دی هغه توبه او استغفار ده. توبه او استغفار چې د انسان هر څومره ګناه وشي چې الله طرف ته سړی متوجه شي د الله څخه بخښنه وغواړي نو الله پاک یې وربخښي. الله پاک وعده کړې ده. الله فرمایي قل یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم. و ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم ته ورته ووایه چې ای زما هغه بندګانو چې تاسې په خپلو ځانو باندې ظلم او زیاتی کړی دی، د ځان سره مو ظلم کړی دی. د الله نافرماني کول دا فصل کې انسان د خپل ځان سره ظلم کوي، الله ته تاوان نشي رسولی. نه الله پاک زموږ تاسې د عبادت محتاجه دی، نه دې ته ضرورت لري چې انسانان دې د ده تابعداري وکړي. نو الله فرمایي چې هغو بندګانو ته ووایه ما هغه بندګانو ته چې په ځانو یې ظلم کړی دی، ګناه یې کړی دی، خو سره د دې ظلم او د اسراف سره د ګناهو دا ورته ووایه چې لا تقنطوا من رحمت الله. تاسې د الله د رحمته مه ناامیده کېږئ، د الله د رحمته مه ناامیده کېږئ. وجه دا ده ان الله یغفر الذنوب جمیعا. یقینا الله پاک ټولې ګناهې بخښي. که مو هر څومره ډېرې ګناه وي بیا هم الله مهربانه دی، الله پاک ټولې بخښي.
انه هو الغفور الرحیم، یقینا د الله بخښونکی هم دی، ګناه هم بخښي، او الرحیم مهربان هم دی. انسان به ګناوې کړي، تر ګناه به عمر تیر شي، او بیا به رحم دا ورباندې وکړي چې جنت ته به داخل شي. نو یو بل غټ مهم عبادت هغه توبه او استغفار دی. الله فرمایي ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه، وایي څوک چې یو ګناه وکړي، یعنې د الله نه فرماني وکړي، او یظلم نفسه یا په خپل ځان باندې ظلم وکړي، چې بد عمل وکړي یا ظلم وکړي په خپل ځان باندې، ثم یستغفر الله یجد الله توابا رحیما، بیا د الله څخه بخښنه وغواړي، الله پاک به توبه قبلونکی او مهربانه پیدا کړي. نو توبه او استغفار دا یو غټ عبادت دی. او که انسان ګناوې کړي که نه یې کړي، که سړی شپه ورځ د الله په عبادت کې مصروف وي، بیا به هم سړی توبه باسي الله پاک ته. توبه دا مستقل عبادت دی. الله فرمایي وتوبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، و ای ایمان والاو تاسې ټول الله ته توبه وباسئ. ای ایمان والاو، په دې ایمان والا کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په شان، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په شان، او دارنګه د حضرت عثمان او حضرت علی رضی الله عنهما، او د نورو غټو صحابه کرامو او نیکانو بندگانو په شان خلک هم داخل دي. وایي تاسې ټول الله ته توبه وباسئ د دې لپاره چې کامیابه شئ. یعنې په توبه سره انسان کامیابه کېږي. دریم عمل چې انسان ته الله پاک تر ګناه ورتېرېږي، هغه ښه کارونه دي. نیک کارونه کول، عبادتونه کول، په دې سره هم الله پاک تر ګناه و انسان ته ورتېرېږي. چې انسان نیک عملونه کوي، الله پاک یې د دې نیک عمل د برکته ګناه هم وربخښي. نبی علیه السلام فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دا د بخاري او مسلم حدیث دی. وایي څوک چې د رمضان روژه په دوو شرطو سره ونیسي، په داسې حال کې چې ایمان هم لري، ایمان یې صحیح دی، او واحتسابا او د ثواب ګڼلو په نیت سره. د ثواب نیت به دی، دا نیت به نه وي چې یا دا تراویح سړي ته یا دا روژه کې دا نیت چې خلک به وایي چې دا فلانی سړی روژه خوري، یا بل نیت چې دا بدن ته ګټه کوي، دا نیت به نه وي، بلکې د ایمان د وجې، د ایمان په حالت کې او د ثواب په نیت سره چې دا روژه ونیوله، نو د الله پیغمبر فرمایي غفر له ما تقدم من ذنبه، الله پاک به مخکینی ګناه ورماک. بل حدیث کې راځي من قام رمضان ایمانا واحتسابا، څوک چې د رمضان په میاشت کې د شپې ودرېږي، عبادت وکړي، تراویح وکړي، د ایمان او د ثواب ګڼلو په نیت سره، نو الله پاک به ده ته مخکینی ګناوې ټولې ورماک. حضرت ابو ذر رضی الله عنه فرمایي وایي ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وصیت وکړي چې اتق الله حیث ما کنت، چې په کوم ځای کې یې د الله څخه بیریږه، د الله پاک څخه مه غافله کېږه. یو یې دا راته وویل، او بل یې دا راته وویل واتبع السیئة الحسنة، او په ګناه پسې نیکي ورپسې که، چې ګناه در څه وسوله بیا دستي نیک عمل پسې وکړه، تمحوها، دغه نیکي به دا ګناه خرابه کړي. وخالق الناس بخلق حسن، او دریم یې دا وصیت راته وکړي چې د خلکو سره په ښو اخلاقو سره ګزاره وکړه. نو په دې کې هم دا راغی چې نیک عمل کول، په دې سره الله پاک ګناه معافوي. اگر چې علما فرمایي چې په دې سره صغیره ګناهې معافېږي، د کبیرې دپاره به سړی جلا توبه باسي، خو بیا هم د الله د درباره دا لرې نه ده چې چا ته وغواړي غټې ګناهې هم ورمعافوي. څلورم عمل دا دی